ډیر لوی عجایبات د دې وظیفې دي حقایق به قدرته وښایل حیران بشئ تر دې حده پورې چې کله کور کې راته ووایي چې زه کله ګیر شم که نه یو څو ورځې ووایم نو کور کې صراحتا ورته وایي چې نن خو دعا خو به دې نه بیا شروع کړی دونه کور ته نعمتونه را شروع شي نو که څوک دا غواړي چې مال دولت د حلال کور ته ښه ډېر راشي قرضې مې په چا دي هغه دې راکړي. السلام علیکم ملګرو. شیخ صاحب فرموي چې کله هم زه دا وظیفه وکړم بس وی کور ته مې مال حال او د الله طرف نه نعمتونه را شروع شي. بیا چې وی کور ته لاړ شم نو وی کور والا راته وایي چې داسې ښکاري چې دا وظیفه دا بیا کړې ده ځکه چې زموږ کور ته ډېر زیات مال حال او د الله طرف نه نعمتونه را شروع شول. زموږ عزتمندو ډېره نااشنا او عجیبه وظیفې ښودلې ده زموږ عزتمندو او خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې بالکل اسان ترین نه ده او ډېره واړه ده صرف 3 ټکي دي زموږ عزتمندو. زه کوشش کوم په دې سکرین باندې تاسو ته هغه وخت لیکم کوم وخت چې دا شیخ صاحب دغه وظیفه وایي نو په سکرین باندې زه تاسو ته لیکم او سکرین شاټ ته ځان واخلئ او دا وظیفه شروع کړئ او 15 عجیبه فایدې ښودلې دي زموږ عزتمندو. اوله فایده دا ده وي چې الله رب العزت پتا ته خو ډېر مال درکړي او ټول په ټول به حلال وي حرام به نه وي. یو فایده دا ښودلې ده. دویمه فایده که چېرې ته وي قرضدار یې که نه نو الله رب العزت به ستا د قرض ختمېدو لپاره بندوبست وفرمایي. درېیمه فایده دا ښودلې ده وي که چېرې ستا په چا باندې قرض پیسې دی هغې تا ته واپس نه درکوي نو د دې وظیفې په برکت سره به تا ته دغه کاغذ ستا د قرض پیسې واپس درکوي. څلورمه فایده ده چې ستا ټول په ټول ګناهونه به الله تعالی ختم کړي. او پنځمه فایده ده چې الله رب العزت په تا جنت ته داخل کړي. نو څومره عجیبه فایدې دي زموږ عزتمندو. دا ویډیو وګورئ شیخ صاحب دا وظیفه چې کومه ښودلې ده دا زده کوئ او دا شروع کوئ زموږ عزتمندو او کوشش وکړئ چې ثواب په نیت باندې دا ویډیو شیر کړئ او کمنټ کې شیخ صاحب ته ماشاءالله سبحان الله ضرور ولیکئ. ټیک شو جی راځئ ویډیو وګورئ جی. ډېر لوی عجایبات د دې وظیفې دي حقایق به قدرته وښایل حیران بشئ تر دې حده پورې چې کله کور کې راته ووایي چې زه کله ګیر شم که نه یو څو ورځې ووایم نو کور کې صراحتا ورته وایي چې نن خو دعا خو به دې نه بیا شروع کړی دونه کور ته نعمتونه را شروع شي. نو که څوک دا غواړي چې مال دولت د حلال کور ته ښه ډېر راشي قرضې مې په چا دي هغه دې راکړي ما باندې ما ته ادا کولو الله پاک توفیق هم راکړي ورسره الله پاک میں مکمل گناہونا کدا سمندر زگونو عمری اگا هم ختم کی او دی سره دا غواړي چې الله میں مغفرت وکړي جنت ته میں هم داخل کی او الله میں خپل محبوب وګرځي. دا غواړي سحر با سلزله او مازیگر مازباد با سلزله. سحر سنت و فرضوں میں اس کی کٹیم ملاو شو کټیم نشو میلاو خیر ده سحر المنزله پس سلسل زل یو وظیفه به کوي اول اخیر به درې یا یولس زل درود شریف وایي او وظیفه درته خایم نه به مو مال کمی راشي او نه به مو ان شاء الله د عزت کمی راشي. ما پسې 3 ځلې ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. دا به څو ځلې وایي سل ځلې. سحر د سنت و فرض و منځ کې کټیم نشو میلاو څه پروا نشته دا سحر لمانځه نه پس او مازیګر نه پس دا چل دی پیر ته خپله ویلی شي او یاد وساته کور کې هم وښایه او یار دوست هم وښایه چې څونه خلک یې اوري ټولو ته اجازت دی.